موریدانو لا دا خبرې کولې چې ناڅاپه عیسی په خپله د هغې په منځ کې ودرېده او ورته وفرمایل السلام علیکم. هغې ژرې او عبت واخیستل او په دې سوچ کې شو چې ګنې پیرې ولیده، خو هغه ورته وفرمایل چې تاسو داسې وارخطا ولې یئ او ځان سره ولې وایئ چې دا څوک دی؟ زما لاسونو خپو ته خیال وکئ چې دا زه پخپله یم. ما له لاس راوړئ او وګورئ د پیري بدن نه وي لکه څنګه چې زما دی. کله چې هغه دا خبرې وکړې نو خپل لاسونه خپې هغې ته وښودل. د هغې د خوشحالۍ په وجه اوس لا هم په هغه باور نه راتلو او حیران و. نو هغه هغې ته وفرمایل چې تاسو سره د خوراک څه بندوبست شته؟ نو هغې ورله د مئی یوه ریته شوې ډکره ورکړه او هغه واخیسته او د هغې په وړاندې یې وخوړله. عیسی هغې ته وفرمایل چې دا زما هغه کلام دی چې کله زه تاسو سره وم نو درته به مې ویل چې د موسی په شریعت کې د نبیانو په صحیفو کې او په زبور کې چې څه زما په هکله لیکلي شوي دي هغه به ضرور پوره شي. بیا هغه د هغې ذهنونه کلاو کړل چې په صحیفو پوه شي. هغه هغې ته وفرمایل چې د پخوا نه دا لیکلي شوي دي چې مسیح به زحمت وزغمي او په درېیمه ورځ به د مړو نه بیا ژوندی پاسي او د هغه په نامه به ټولو قومونو ته د ګناهونو نه د توبې او د معافۍ واز کولی شي چې د یروشلم نه به شروع شي. هم تاسو د دې هر څه ګواهان یئ. ګورئ زه تاسو ته هغه څوک درلیږم د چا چې زما پلار تاسو سره واده کړې وه، خو په دې ښار کې تر هغې پاتې شئ تر څو چې په تاسو آسماني قوت نازل شوی نه وي. بیا عیسی هغې بهر د بیت انیا پورې بوتلل او خپل لاسونه یې اوچت کړل او هغې له برکت ورکړ. کله چې هغه هغې له برکت ورکولو نو هغه د هغې نه جدا شو او اسمان ته پورته کړی شو. نو هغې د هغه عبادت وکړو او ډېر په خوشحالۍ یروشلم ته واپس رالل او هغې خپل ټول وخت د خدای پاک په کور کې د خدای په ثنا ویلو کې تیرولو.